ګرمې سیالۍ ته چمتووالی افغانستان نن د هند پر وړاندې د برابرۍ لپاره ډګر ته ښکته کیږي. خطرناکو ویکټو نړیواله لوبه ودروله. د کاناډا او هالنډ سیالي نیمګړې پاتې شوه. او چټکې سلیزې نړۍ حیرانه کړه. ګربز یو ځل بیا د افغانستان ستره هیله. د افغانستان او هند ترمنځ د ورځنیو سیالیو د لړۍ دوهمه لوبه نن د هند په لکنو ښار کې ترسره کیږي چې هند د لومړۍ لوبې په ګټلو سره په لړۍ کې 1-0 مخکښ دی او هڅه کوي لړۍ همدا نن په خپل نوم کړي. لومړۍ لوبه د باران له امله 25 اورونو ته راکمه شوې وه، خو اوس د باران هیڅ اندېښنه نشته او دواړه لوبډلې به په ګرمو او وچو شرایطو کې سیالي وکړي. افغانستان هیله لري چې د رحمان ګربز، راشد خان او نورو لوبغاړو په ځلانده لوبو سره خپله لومړنۍ بریا ترلاسه کړي او لړۍ یو برابره کړي. بل لور ته هند هم د خپلې بریا لړۍ غځول غواړي. تمه کېږي چې نننۍ لوبه له سختې سیالۍ او زړه راښکونکو شیبو ډکوي. د کاناډا او هالنډ ترمنځ د ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبه د لوبغالي د خطرناکې ویکټې له امله لغوه اعلان شوه چې دغه لوبه د 2020 نړیوال جام د غوراوي سیالیو د لړۍ مهمه برخه وه. هالنډ د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړې ده، خو لوبه یوازې تر 4.1 اورونو وغځېده او په دې موده کې هالنډ 15 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی هم له لاسه ورکړی و. د لوبې پر مهال د ویکټې نابرابره توپونو توپوهونکي څو ځله وویشتل چې له امله یې د لوبې چارواکو د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره سیالي ودروله. د یاد لوبغالي ویکټې تر دې وړاندې هم د نړیواله کرکټ شورا له لوري د قناعت وړ نه دی بلل شوي او یو منفي امتیاز هم ترلاسه کړی و. د کرکټ نړیوالې شورا د اصولو له مخې که یو لوبغالی پرله پسې منفي امتیازونه ترلاسه کړي نو د نړیوالو سیالیو له کوربتوبه هم محرومیدلی شي. رحمان ګربز که څه هم په نوې چندیګړ کې یوازینۍ ټیسټ لوبه کې د تمې وړ ځلېدنه ونه کړه، خو د هند پر وړاندې په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې خپل اصلي ځواک وښوده. نوموړي په یوازې 48 سلیزه بشپړه کړه او د افغانستان د ورځنیو سیالیو په تاریخ کې تر ټولو چټکه سلیزه ثبت کړه. ګربز د خپلې په زړه پورې زړه راښکونکې پاڼۍ پر مهال 8 څلوریزې او 8 شپږیزې ووهلې او د هند توپ اچوونکي تر سخت فشار لاندې راوسته. اوس د افغانستان لوبډله هیله لري چې ګربز په راتلونکو لوبو کې هم همدغسې ځلانده لوبه وکړي او نورو توپوهونکي هم ورسره پیاوړې ونډه واخلي څو لوبډله مهمې بریاوې ترلاسه کړي.